د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې د څه کم 10 میلیون افغانیو په ارزښت د مشخیلو لیسې جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د مشخیلو ودانۍ د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد عاصم ننګ سربیره، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د پوهنې، کرنې، چاپیریال ساتنې، د قرغیو ولسوال د کلو بیارغونې او پراختیا او د یو شمېر نورو مسؤلینو سربیره د سیمې ګڼو قومي مشرانو او ښوونکو ګډون کړی و. د لغمان د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي د معلوماتو له مخې چې د قرغیو ولسوالۍ د مشخیلو لیسې لپاره جوړه شوې ودانۍ 2 اداري او 6 تدریسي خونې لري چې ټول ټال پرې څه کم 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. قرغیو ولسوالۍ اړوند د مشخیلو د هلکانو لیسې ښوونځی 6 جمع 2 صنفي نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې په یاد ودانۍ کې 6 تدریسي خونې، 2 اداري خونې دي، یو حلقه د اوبو سا چې 80 متره ژوروالی لري، 160 2 نفري چوکۍ دي د زده کوونکو لپاره. همدارنګه په دې کې 15 غرفې تشنابونه دي یعنی مبرزونه دي او بودیجه د افغانستان انکشافي بودیجه ده چې د غیر مشروطه بودیجه د ولایت مقام په همکارۍ سره دغه تمویل شوه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې شاوخوا 400 زده کوونکو دپاره به مسونه فضا برابر شي تر څو زده کوونکي په مسونه فضا کې خپل زده کړې پر مخ ویسي. نوموړی وایي د مشخیلو لیسې نوې ودانۍ کې د پاکو اوبو سا، 160 2 نفري چوکۍ او نور ټول لازم تدابیر په پام کې نیول شوي دي. ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد عاصم نن خوښي وښوده چې ورځ تر بلې د نورو برخو سربیره د پوهنې په برخه کې هم د ښوونځیو او نورو برخو رغنیزې چارې په چټکتیا دي. نوموړي د مشخیلو ښوونځي دیهاتي سربیره د کمپیوټر لیب د جوړېدو لپاره د خپلو هڅو او کوښښونو ژمنه وکړه او د سیمې خلک یې د ښوونځي ساتنې ته ځیر کړل. بل لور ته د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د پوهنې ریاست او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د زده کوونکو ستونزو ته په کتو تل ورته اقدامات کوي. د مشخیلو هغه مکتب چې ډېر په بد حالات کې و، دایمي ولسونو شکایت درلود او نن بل تعمیر ورته جوړ کړی. نو زه د خپل مرکزي حکومت ولایتي ادارې نه مننه کوم، د معارف محترم وزارت نه، ریاست نه چې دې ته رسیدګي شوې ده. دغه ایاته یې پاتې ده، که دغه ایاتي ته توجه وشي نو دا به بده نه وي. هغه هم د ولسونو له ادرسه مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د ښوونځي ودانۍ په ساتلو کې به ځانګړې پاملرنه کوي.